السلام علیکم. زه شاهد الله زاهد یم او دا د سی لنګویج د کلاس 12مه ویډیو ده. نو راځو دې ویډیو کې بس موږ وکړو په وایریبل باندې. نو وایریبل چې دی د یو انټیټي ده موږ سره کوم چې مختلف قیمتونه اخلي. بیا موږ دوه ډوله وایریبل لرو چې یو ګلوبل وایریبل دی او بل لوکل وایریبل دی. ګلوبل وایریبل هغه وایریبل ته وایي کوم چې د پروګرام په هره برخه کې د اکسس یا لاسرسي وړ دی، او لوکل وایریبل یوازې په کوم فنکشن یا کوم بلاک کې چې موږ ډیکلیر کړي هماغه فنکشن کې موږ څنګه کوو اکسس کولی شو. راځو عملي کار ته. لومړی د سی لنګویج سټرکچر لیکو هش include std h موږ چې څومره کوډ لیکو په سی لنګویج کې لومړی ورته دا سټرکچر موږ جوړو. اوس راځو موږ یو لوکل وایریبل اخلو انټیجر نیم یا انټیجر ریزلټ. دا موږ سره یو وایریبل شو، هر نوم تاسو ورکولی شئ. انټیجر ایکس دا موږ سره څه شو؟ یو وایریبل شو. اوس راځو په دې وایریبل کې موږ ډیټا چې ایکس مساوي کیږي 50 دا شو کوو چې آیا دا موږ ته شو کیږي که نه. یو پرنټیف ورته اخلو x is equal to پروګرام رن کوو. نو دا عدد چې دی موږ سره څنګه شو؟ په پرنټیف کې وښودل شو، او دا موږ سره لوکل وایریبل دی. اوس راځي یو بل فنکشن اخلو. کوم فنکشن زموږ موضوع نه د دې باندې به وروسته بحث وکړو، خو زه دلته تاسو له د لوکل وایریبل او ګلوبل وایریبل ترمنځ فرق ښیم. void return type sum دا موږ سره د یو فنکشن ډیکلیریشن دی. اوس ډیفینیشن لاندې کوو او یا همدلته ډیفینیشن کوو. دلته موږ یو بل وایریبل اخلو چې انټیجر وای، او دلته په وای کې موږ ډیټا اچو 90. اوس راځو دا ډیټا څنګه کوو؟ شو کوو چې y is equal to %d. پروګرام یو ځل بیا رن کوو چې دا موږ ته ریزلټ څه وښایي. ښه ریزلټ یې موږ ته ونه ښودلو. ولې؟ ښه موږ د فنکشن ډیکلیریشن هم ولیکلو د لایبرري نه لاندې، او بېرته موږ ورته ډیفینیشن څنګه کړو هم ولیکلو. دا یو فنکشن ډیفینیشن دی. اوس دلته موږ یو بل وایریبل واخیستلو، دا هم دلته موږ څنګه کړو؟ پرنټ کړو. اوس راځو ګورو چې دا څنګه شو. پروګرام رن کوو چې دا موږ ته شو کوي که نه، خو دا موږ ته نه شو کوي. ولې نه شو کوي؟ نو دا پوښتنه تاسو هم د ځان سره همدا اوس جواب کوئ، زه یې درته وروسته جواب کوم. ښه موږ ته یې وښودلو 50. دا کوم 50 دی؟ دا چې کوم مین فنکشن کې موږ وایریبل اخیستی دا د هغې قیمت دی. اوس راځو ولې شو نو کوي؟ نو موږ یو فنکشن کې 3 برخې لرو. اول چې دی د فنکشن ډیکلیریشن دی چې د لایبرري نه بلاندې موږ څه شی کوو؟ د مین فنکشن نه پورته موږ یو فنکشن ډیکلیر کوو. دویم چې دی به یو فنکشن ډیفینیشن دی چې موږ یو فنکشن ته یو ټاسک وښایو یا یو وظیفه ورته وښایو چې دا وظیفه یا دغه اکشن سر ته ورسوه. نو دا یې څه شی شو؟ موږ یو وایریبل اخیستی او هغه موږ څنګه کړی چې دا موږ ته شو کړه. دریمه برخه چې دی هغه فنکشن کالینګ دی. که چاته مشکل دومره سخت دغه نه دی، دا وروسته موضوعګانو کې را روان دی. صرف اوس د ګلوبل او لوکل وایریبل ترمنځ فرق دی پروګرام کې زه تاسو ته ښیم. اصلي هدف زموږ دلته داسې دی چې دغه وای موږ د مین فنکشن کې څنګه کوو؟ اکسس کوو. چې آیا دا اکسس کېږي که نه؟ یو پرنټیف به ورته واخلو. printf دلته ورته ولیکو چې
access the letter of y دلته ورته ولیکو څه شی percent d ګورو چې دا مونږ ته کار کوي که نه نو ایرر راکړلو دا راځو همدلته کمنټ کوو دا مونږ ته دا څنګه کوي نشي اکسس کولی په دې خاطر چې دغه وای کوم یو دی دا مونږ سره لوکل ویریبل دی اوس راځو یو بل ګلوبل ویریبل مونږ اخلو integer h is equal to 70 دا مونږ سره ګلوبل ویریبل شو ګلوبل ویریبل چې دی مونږ عملته ډیکلیریشن او انشیالایزیشن درې واړه څنګه کوو یو ځای کوو دا ډیټا ټایپ شو دا چې دی ډیکلیریشن شو او د h او د اویا پورې دا څه شی شو h is equal to اویا داس انشیالایزیشن شو نو دا ټول یو ځای کوو داسې نشو لیکلی چې اول انټیجر h ولیکو او بیا ولیکو چې h is equal to اویا دا غلط دی ښه اوس راځو h کې مونږ ویلیو واچوله اویا راځو اوس دا همدې فنکشن کې څنګه کوو اکسس کوو چې اکسس کېږي که نه دا پرنټینګ ما مخکې غلط لیکلی و که چېرته دا هم صحیح شي نو بیا هم دا څنګه کېږي نه اکسس کېږي په دې خاطر چې دا وای نه پېژني اوس راځو دلته printf h is equal to percent d او دلته ورته لیکو h سیمیکالن اوس ګورو چې دا موږ ته د h ویلیو شو کوي او که نه پروګرام رن کوو او ګورو چې h ویلیو څنګه کړله موږ ته هم شو کړله دا یو نیو لاین ورکوو دلته چې دا بل لاین موږ ته نیو لاین کې راشي x مساوي د 50 سره y مساوي د 90 سره او h مساوي د 80 سره دې فنکشن کې کار وکړو اوس راځو همدغه h چې دی دلته موږ په دې سم فنکشن کې څنګه کوو هم اکسس کوو printf h is equal to percent d پروګرام یو ځل بیا رن کوم نو اوس دا h مونږ ته دوه ځلې وښودلو په دې خاطر چې دا ګلوبل ویریبل دی لوکل ویریبل چې موږ سره په یو بل فنکشن کې څنګه کېږي نه اکسس کېږي یوازې په هغه فنکشن کې موږ سره اکسس کېږي یا هغه ځای کې ځکه زیاتره وخت چې دا کنډیشن په منځ کې ورکول کېږي نو د کنډیشن نه وروسته بیا هم څنګه کېږي نه اکسس کېږي نو لوکل ویریبل چې موږ کوم ځای کې ډیکلیر کړی هماغه ځای کې څنګه کېږي اکسس کېږي او ګلوبل ویریبل چې موږ هر کله ډیکلیر کړو نو د پروګرام تر ختمېدو پورې تر څو چې یو پروګرام نه ختم شوی نو ګلوبل ویریبل څنګه کېږي هم نه ختمېږي نو دا و د لوکل ویریبل او ګلوبل ویریبل ترمنځ فرق اوس راځو پروګرام یو ځل بیا درته رن کوم x is equal to 50 دا موږ سره لوکل ویریبل او y is equal to 90 دا موږ سره څنګه هم لوکل ویریبل دا موږ په مین فنکشن کې ډیکلیر کړی و او y چې موږ په سم فنکشن کې څنګه کړو ډیکلیر کړی و که چېرې په دې فنکشن باندې ناستې پوه شوي نو دا راتلونکي درسونو کې را روان دی بیا پوه شئ اوس صرف د لوکل او ګلوبل ویریبل ترمنځ ډیفینیشن ما تاسو راښودلو h is equal to او یا دا دوه ځلې چې راغلی دی نو دا مونږ څنګه کړی دوه ځلې څنګه کړی شو کړی دی یو په مین فنکشن کې او دویم ځل هم چې دی په سم فنکشن کې نو اوس صحیح شو اوس راځو یو بل پروګرام باندې تاسو نه کار کوم چې تېره ویډیو کې ما تاسو راوده کړو چې وړوکی پروګرام دی زه تاسو کار کوم نو راځو لومړی دلته ورته مین فنکشن اخلو دلته موږ یو عدد اخلو یا یو ویریبل اخلو انټیجر نمبر 1 یو بل ویریبل هم اخلو انټیجر نمبر 2 هر شی چې تاسو ورکولی شئ دلته هر نوم چې ورکولی شئ صرف داسې یو معنادار نوم وي چې تاسو پرې پوه شئ
اوس راځو scanf %d دوه نمبرونه دي نو موږ دواړه ورته څه شی ورکوو فارمټ سپلر یو د نمبر 1 دپاره او بل د نمبر 2 دپاره address of num1 او address of num2 اوس که چېرته موږ پروګرام رن کړو دا به صرف موږ ډیټا واخلي خو شو به یې راته څنګه کوي شو کوي یا نه اوس راځو 4 او 3 خو شو یې نه کړل موږ ته ولې شو نه کړل په دې خاطر چې موږ ورته پرنټیف څنګه کړی نه دی اخیستی نو پرنټیف ورته اخلو number 1 is equal to %d other than what we position num1 دا اوس یوازې نمبر 1 سره څنګه کې شو کی او نمبر 2 بیا موږ سره نشو کوي په دې خاطر چې موږ هغه عادت نه دی ورکړی اوس راځو هغې ته بل پرنټیف اخلو دې پرنټیف کې هم راوړلی شي او بل پرنټیف ورته هم واستلی شي number 2 is equal to %d اوس راځو پروګرام بیا رن کوو او ګورو موږ یو چې نمبر 1 is equal to 4 او نمبر 2 is equal to هم 4 اوس راځو غواړو چې دې ته یو میسیج ورکړو چې اول موږ یو پروګرام رن کوو موږ ته یو میسیج راکړي چې پلیز انټر 2 نمبرز نو دلته یو پرنټیف ورته اخلو د سکریپ نه پورته دلته ورته لیکو چې پلیز enter 2 number for number 1 in number 2 نو پروګرام راته یو ځل بیا قانون ته میسج راکړو چې پلیز انټر 2 نمبر فار نمبر 1 ان نمبر 2 نو د نمبر 1 لپاره موږ ډیټا 30 او د نمبر 2 لپاره 40 دواړه څنګه کړل موږ ته شو کړل نو دا زموږ 12 لیکچر و که چېرته کومه پوښتنه لري نو په کمنټ باکس کې خپل نظر پرېږدئ او دا ویډیو د خپلو صنفیانو ملګرو سره شیر کړئ که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او هم یې د ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم د دې ویډیوګانو څخه استفاده وکړي مننه